ماماجي د ریټایرمنټ نه پس ته لکه چې په ړومبي ځل چې لیدلې ده دلکشه بچی یم چې زه د کله نه ریټایر شوی یم که نه د هغه ورځې نه پس چې زه په کور کې چې وغواړم که نه نو دا ترور دې په داسې ځان کوڼ کړي څنګه چې رب زه کوڼ کړی یم توبه خدایه توبه یه سړیه دا اوس چې راتلم تا کور کې چې ونه څکله و تا کور کې چې ونه څکله نه خو خپله په خپله کپره یې درد و ځان له دې چې پخ کړی وم نو ماله دې م پکې نیمه پیالې راکړه څه پوه شوې دلکش بچې دی خو پرېږده دی خو په خپل کار کې دا راته وایه چې ته څنګه زه ښه یم ترورې او ستا په وړاندې حسن مې دومره غلبه دی چې څوک مې ویني غرغره دی غرغره دی اوس یې خوند وکړو د تېښتې لار هم نشته څه چل دی څه نه نه ما هسې دا وي چې هغه نواب زورور خان چې کوم دی زما په خیال د ډزو تحقیقاتو پسې چانګا مانګا ته تللی دی ځه مړه هسې ډېرې خبرې شکر دی رورا شکر دی په خیر راغلی چې روغ جوړ مې ولیدې او که نه کنې تاسو خو زه د خپل طرفه دوړه کړی وم هغه ښه وه چې زه په ډزو کې په ځای باندې مورچه شم کنې نن به په ما باندې د خاورو سلې ولاړو زورور خان صاحب دا تاسو څه وایي موږ ستاسو د خولې کیسې کوو او ته زموږ د خولې پېښې کوې زه ټیک وایم زما په کور ډز هم تاسو کړي دي دا دروغ دی لالا دا رښتیا دي خورې وایم بختورې خورې یو خبره زما واوره که ته زما نه په زور باندې د خپل جایداد اخیستل غواړې که نه نو دومره یاد ساته چې په زور باندې خو زمریم جامه نه ده نوې کړې نو ته بیا رانه څنګه نوې کې لالا ته هسې اوتې بوتې وې موږ ته لکه د زورور اوبه خړې خړې کې زورور خان صاحب ستړي شو موږ پاسو وایم زما د طرفه غږ شه نري چا کینو کینئ که نه څه ته ولاړي مېلمانه نه یو زورور خان صاحب تمبل ګجران وهلی دی او بدنامې پې شاخېله غلې کېله داستان ګله وایم نه تمبل پسې ګرځم او نه ګجر پېژنم نه په شاخېل باندې سر خوږم زما دشمن معلوم دی او ښه په ښکاره به سره دشمني کوم زورور لالا مونږ که ستا سره دشمني کولې نو ستا کور ته به خوره جولې ستا په دروازه کې نه وې ولاړه بختوره ترور ته مه خفه کېږه خیر دی زه به بابا جان پوی کوم ښه دلکش بچې ستا پلار لیونی شوی دی دولت لیدلی دی او رښتې پرېږدي راځه دا ستانګله چې ځو یاره پختورې خفه کېږه مه خو ستا د دې حق نه مونږ ته پردۍ شملې جوړې شوي دي که دې ته مونږ زر ځله دا برېت وخورو که نه ګرانه ده که ګوټ دې وکړو بس راځه چې ځو لاړو ښه زه چې ځو بیا نه راځو دیدن په غټو سترګو کا سبا به دې مالکاتې د دیدن وینا نازی ګله میډم تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام نن خو ډېره ښکلې ښکاري لکه چې په ځان دې ډېره خواري کړي بس میډم تاسو په هدایاتو باندې د عمل کولو کوشش کړی دی ویری ګډ ویری ګډ نازی ګل زه کلاینټ خو نه یم خو نن زه ستا د لوکس نه ډېره زیاته متاثره شوم او تھینک یو میډم ویلکم ویلکم غرق شوم تباه شوم دا دومره فراډ او دومره دوکه خو څوک د ړندو سره هم نه کوي دا څومره دوکې چې تاسو دلته کې روغو خلکو سره کوئ هی مسټر تر اوسه خو به تا زموږ تعریفونه کول اوس فریادونه کې آخر ولې نازی ګله سړي ټول ناشکره دي د واده نه وړاندې یو شان دي او د واده نه پس بل شان دي شي خو بیا ډېره لویه دوکه مو را سره کړې ده تصویر مو راته له یوې جینۍ ښودلی او نکاح مو راله بلې سره وکړه میډم دا دروغ دی دا الزام دی دا بهتان دی نه نو ته په سترګو ړوند وې که په سترګو ټپ وې هغه وخت خو ډېر ګډېدې راګډېدې تاوېدې او چورلېدې او خاندل دی خو اوس جاړم راپورټ په در باندې کوم
ما سره دوکه شوې ده او ما سره ډېر دوکه شوې ده خو مې رپورټ په در باندې کومه میډم چېرته د رښتیا تاڼې ته لاړ نشي نازي ګله نازي ګل ویم غمې مه کوه موږ چې څه کول هغه موږ وکړل دی اوس هېڅ نشي کولی دی لکه د هوښیارې مرغۍ په دوو نومو کې ګیر دی په دوو نومو